سلامونه قدرمندو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسئ او ټولو دوستانو ته که داخل د هیواد او که بهر د هیواد په نورو ملکونو کې ژوند کوي د کوچني اختر ډیره زیاته مبارکي وړاندې کومه او د تل په څیر یو ځل بیا په چکر راغلی یم او هغه ولایت ته په سفر راغلی یم چې په 1443 کال کې د یو ځانګړي ولایت په توګه وپېژندل شو او د دې ولایت کلتوري او فرهنګي مشخصات د ننګرهار او لغمان ولایت سره ډیر ورته لري. نو کونړ ولایت ته په چکر راغلی یم او ډیر ښایسته موسم دی، میده میده باران هم وري. نو که څوک مو پیدا کړل د دې ځای د خلکو د ژوند او رواجونو په اړه به پوښتنې ترې وکړو، خبرې اترې به لرو. نو تاسې هم راسره اوسئ. د کونړ ولایت د ښکلي موسم ویډیوګانې به د تصویر په بڼه تاسو سره شریک کړم، نو تاسې هم زما ملتیا وکړئ. قدرمندو لیدونکو، اوس مهال زما ترڅنګ د کونړ ولایت یو مخور مشر ولاړ دی. ستړي مشئ حاجي صاحب، اختر مو مبارک شه. قدرمندو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ارمان جانه ته هم ستړی مشې، کونړ ته په خیر راغلې. ستا دې هم د نیکمرغه کوچني اختر مبارک وي او بیا هم په کونړ ته راتګ ته درته هرکلی وایم. زما نوم حاجي میرویس افغاني دی، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم او یو تن د کونړ د ملي تاجرانو د جملې څخه یم او په کونړ کې د 1491 کال نه تر 98 کال پورې د کونړ ولایت د اتاق تجارت د مدیره هیئت رئیس پاتې شوی یم. ډېر ښه حاجي صاحب، انشاءالله د دې سفر تر پایه به راسره او د دې ځای د خلکو د رواجونو فرهنګ په اړه به معلومات هم راکوئ. نو قدرمندو لیدونکو، سفر ادامه لري او تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. حاجي صاحب هغه بیت دی چې اختره راغلی خو زموږ په خوله خندا نه راځي، هغه خوندونه پخواني ستا بیرته بیا نه راځي. قدرمندو لیدونکو، زموږ سفر ادامه لري او زما ترڅنګ حاجي صاحب هم ولاړ دی او نور ملګري هم سته. نو حاجي صاحب، تنها راغلی یې په دې سفر کې او که نور څوک هم در سره دي؟ ارمان جانه د اختر دریمه ورځ ده او اختر کې په چکر او په سیاحت باندې راوتلي یو. فعلا د دانګام ولسوالۍ د انځرکوټ په کلي کې قرار لرو. په چکر کې راسره ملګري دوستان راغلي دي، څوک د پکتیا دي، څوک د ننګرهار دي، څوک د لغمان دي او ما سره هم د خپل فامیل غړي، اولادونه مې او راسره په څنګ کې تره زامن مې، ورېرونه مې، خوریینه مې هم راسره دي. ښه، ډېر ښه ډېر ښه. د ماشومتوب دورې ته به دې لاړ شو. یوه پوښتنه کوم، اجازه مو کوي؟ نر غوندې 100 دفعې اجازه ده درته. ستاسو په ماشومتوب دوره کې په اختر کې د خلکو رواجونه څه؟ ارمان جانه، موږ چې کله کوچني وو زموږ د اختر رواجونه دا و چې دغه د روژې 20مه ورځ چې به شوله موږ به ولګېدلو، دغه تیکه به م راټولوله، ټوټه، دغه ټوټې به م راواخیستلې، د دې نه به م یو رقم بالونه جوړوله. دغه بالونه به مو بیا ډېر کلک او مضبوط جوړول، دا به م په خاورو تیلو کې تیلې خاک کې خش کوله. بیا به مو د اختر په شپه باندې هغه سره خپلو منځونو کې میدانۍ ته به وتلو، هغه به م سره الوزوله. د هغې نه علاوه دغسې یو تپې ته به م د کلي په ساحه کې چې هغه ټول کلي ته ښکاره شي، دغسې تپې ته به م خس و خشاک خېجول، هغې ته به م اور اچو. ډېرې مستۍ مو سره کولې، خو ولې متاسفانه چې تېرو 4 لسیزو زموږ نه هغه ټولې خوشحالۍ واخیستې. ښه، اوس د اختر شپو ورځو کې ستاسو په منطقه کې د ځوانانو رواجونه څه
هغه مخکیني رواجونه اوس هم شته او که نه؟ په تعصب سره باید ووایم چې هغه پخواني رواجونه او هغه دود و دستورونه او هغه خوشحالۍ چې دي هغه زموږ نه تېر ناورین اخیستي. اوس مو ځوانان د بېروزګارۍ نه، د فقر نه، د نامنۍ نه، د دې نه کړېږي. خدای پاک ته به دعا کوو چې زموږ دا ستونزې حل کړي او زموږ په مظلوم ملت باندې رحم وکړي. قدرمندو لیدونکو، دلته زموږ سره ځوانان ولاړ دي او غواړم چې دلته د دې ځوانانو په منځ کې د یو ځوان نه یو څو پوښتنې وکړم. ستړی مه شي، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ او اختر مو مبارک شه. ستا دې مبارک شه. قدرمندو لیدونکو ته که لنډ ځان معرفي کړئ. شعر ډالۍ کوم. زما نوم محمد ابراهیم دی. زه د ننګرهار دغه ساحې سره تعلق ساتم. او د کوم ځای نه راغلي یې دلته په چکر؟ د ننګرهار نه راغلي یو دلته په چکر باندې. ملګري هم در سره دي که ته نه یې؟ او ملګري هم را سره دي. زه به یو دو بیت درته ډالۍ کړم چې زه خو په حسن پسې نه ګرځم عادت مې نه دی، زه خو په حسن پسې نه ګرځم عادت مې نه دی، ځوانان چې ما نه راټولېږي نه عزت یې کوم، عاجز بنده یم د خانانو خوی خو زه نه لرم، خو چې خانان رانه زارېږي زه یې قدر کوم. هیله ده چې خوښه شوې. مننه ډېره زیاته، کور مو ودان. لیدونکو تاسې هم را سره پاتې سئ، حاجي صاحب هم شته را سره او نور ملګري هم دي، سفر هم ادامه لري. نو زموږ سره اوسئ. د دې ځای د ښکلاو ویډیوګانې به تاسو سره د تصویر په بڼه شریکې کړم، ملتیا مو وکړئ. لیدونکو، زما تر څنګ یو ګران ماشوم ولاړ دی چې ترنم وایي. نوم دې څه دی؟ معراج الدین. ښه، ترنم وایي. ترنم دې څه په اړه وایي؟ دغه د ملک پسې دی. ښه، ډېر ښه. بس ارشاد که ګرانو ورونو ته او لیدونکو ته یو ترنم وړاندې کړه. صحیح. سهار چې په جرګه کې د غریب غاښو ته ناست وي، سهار چې په جرګه کې د غریب غاښو ته ناست وي، ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و، ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و، د قبر په خازه د دې ډیوې څه ضرورت و، د قبر په خازه د دې ډیوې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. افسوس دی چې سبا لا باد بل خو کې ټیټېږي، افسوس دی چې سبا لا باد بل خو کې ټیټېږي، نور ږدې شي په سر د شملې څه ضرورت و، نور ږدې شي په سر د شملې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و، ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و. یو چکچک ورته ووایه. یخ هم ویلی و خو ډېر ښکلی ترنم یې ویلی. ښه حاجي صاحب، نور به مخته ځو او دا ځای په څه نوم یادېږي؟ دا د کارکوړ ساحه ده، د دانګام ولسوالۍ مربوطه، او نور به هم مخې ته ځو انشاءالله. مخې ته به نور ځایونو به هم د سیل او سیاحت نه به یې خوند واخلو. که یوه پوښتنه درنه وکړم دلته چې ځوانان د تعلیم تر څنګ په کومو کسبونو مصروف دي؟ ارمان جانه، دلته د کونړ د خلکو اقتصاد ټول مخکې په زراعت او په مالدارۍ ولاړو، خو دغه تیرو لسیزو جګړو زموږ هغه زراعت او هغه مالداري ټول هر څه د منځه تللي دي. ځوانان مو اکثر د بېروزګارۍ نه کړي. بالکل، زه هم هیله مند یم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي او زموږ په وطن کې زراعت او مالداري برخې ته هم جدي توجه وشي.
در څنګ مې نور وروڼه هم ولاړ دي او دلته به د یو بل ورور نه هم پوښتنې وکړو. سلام علیکم ستړي مه شئ، اختر مبارک. سلام، ستاسو د مبارک سي. عبدالعزیز ترکه د غزنی ولایت تناوي ولسوالۍ نه خبر. بس مخکې مو ځان معرفي کړ. ښه، د غزني ولایت نه؟ د غزني ولایت نه راغلی و. ښه، کوم مشکل خو نه و ځکه تاسې ډېر د لرې ولایت څخه ماشاءالله ډېره ښه لاره وله. یقیني سي موږ سې راغلي د غزني څخه د 2-3 ورځې کېږي سې راغلي. اختر اوله ورځ راغلي دلته ننګرهار ته رالو، لغمان ته رالو، بیا کونړ ته رالو. خو ماشاءالله دوی ډېر ښه نرم خلک دي او د هغه تر څنګ چې موږ را روان وو دلته تاسې ولیدلاست، تاسې ویډیوګانې مو په د انټرنیټ کې لیدلې دي. موږ هم ډېر مینهوال یو، یقیني حقیقتا ډېر لایق خلک یاست. نو ډېر خوند یې موږ ته راکړو. نو بیا راوګرځېدلو د ډاکټر صاحب په مشوره باندې توقع چې تاسو سره مصاحبه وکړو. دلته هم په چکر راغلي یې؟ دلته ماشاءالله په چکر راغلی، داسې ښکلې هوا، داسې بیخي موږ تصور نه کوو دا شان دې وي. حتی په فلمو کښې هم لیدلي وو، موږ وایي دا بېځایه جوړ کړي وي، مګر تر فلمو دا ډېر ښایسته هوا ده. باراني موسم دی. باراني موسم ده او خلک هم ولا ماشاءالله ډېر نرم خلک دي. یعنې هر څومره چې موږ یا بیجې مثال یا موټر پر کاټ سوی دی یا چی سوی دی، ډېره ښه نرمه لهجه کوي، ډېره ښه نرمه رویه له موږ سره کوي. نور چکر ته ملګري هم در سره راغلي که تنها یې؟ و یو 6 نفره ملګري راغلي. نو یو روز محمد ده او عباس ده، ضیاءالدین ده، نورالله ده، محمد یعقوب ده، دا مو 6 سره راغلي، په بانډار سره راغلي. بس تفریح دې پر راغلی. مننه چې وخت مو راکړ، کور مو وده. ښه اختر ولرئ. اجازه دې وي دغه ملګرو دوستانو خوا ته به هم ورشو چې دوی د کوم ځای نه تشریف راوړی دی او د هغوی سره به هم یو بانډار وکړو. قدرمندو لیدونکو، د انګام سیمې ته بېلابېل خلک راغلي وو د بېلابېلو ولایتونو څخه چې دلته ډېری ولاړ دي او زموږ سره حاجي صاحب هم شته او دلته ورونه راغلي دي چې یو تنې دلته غواړو پوښتنې ترې وکړو. ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه او قدرمندو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. مننه، ستاسو دې هم مبارک وي د نیکمرغه کوچني اختر. زما نوم مطیع الله عبید د کندهار ولایت څخه راغلی. مشکل خو به نه و؟ د کندهار څخه تر کونړ پورې په اوږدو کې الحمدلله امنیت تامین دی، سوکالي ده او د آرامۍ په فضا کې موږ د کونړ پورې راورسېدو او فعلا په د انګام ولسوالۍ کې قرار لرو او غواړو چې نورې هم منظرې وکړو. ښه، ډېر ښه، مننه. دلته د وروزګان ولایت څخه هم یو ورور راغلی دی. تاسې هم ستړي مه شئ، اختر مو مبارک شه او لنډ ځان معرفي کړئ لیدونکو. مننه، ژوندی اوسئ، ستا دې مبارک سي. نوم یې رشید ارمان او وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ولسوالۍ. ډېر ښه. تاسې د وروزګان ولایت څخه په سفر راغلی؟ بلې و، دا مې کندهاري ملګرو سره راغلی یم، فعلا د کندهاره بیا تر کونړ ته د انګامه پورې اوس خو راغلي. څنګه کونړ څومره ښکلاوې لري، خوند یې درکړی ده او که نه بیرته پښیمانه شوی؟ نه، مخکې چې موږ کوم معلومات درلوده چې مثلا په کتابونو کې هم په ویډیوګانو کې موندلي وو، دا د هغه ډېر زیات ښکلی دی او بیخي پښیمانه خو نه، نور خو شاید نور زه دې هم راسم ورته بیا. ډېر ښه، ډېر ښه. څه ارمان لري په زړه کې؟ په زړه کې خو چې غواړې پوره یې کړې؟ داسې ارمان نه لرم، خو محصل یم نو هغه خپل درس ته به مخه کوم. نو هدف مو څه ده چې څه هدف لرئ؟ بس نو کندهار پوهنتون طب پوهنځي محصل یم، 6 سیمستر، نو دغه به وایم او غواړم ښه ډاکټر د ځانه جوړ کړم، په آینده کې خپل هېوادوال ته خدمت وکړم. مننه ډېره زیاته چې موږ ته وخت راکړئ. لنډ ځان معرفي کړئ لیدونکو ته. مننه، خیر اوسئ. زما نوم بلال حمید دی، د ننګرهار ولایت یم او النصر لیسه کې یو استاد یم د ریاضي. ښه، ډېر ښه، د ریاضي استاد یې. د ننګرهار ولایت نه تاسې هم؟ او ننګرهار و سخرود ولسوالۍ نه. ښه، ډېر ښه، ډېر ښه. اوس په استاذۍ کار باندې مصروف یې او که نور مصروفیت هم لرئ؟ نه، یوازې استاذي او ورسره پوهنتون وایم، اقتصاد تابش پوهنځي کې یم.
ملګري هم در سره دي که تنها چکر ته راغلي یې؟ نه ملګري هم دي، ځینې د همدې کونړ دي او ځینې د نماز کلیوال دي، خپلوان هم دي، تر زامن هم دي. اخري پوښتنه به وکړم خو غوښتنه به هم وکړم، شعر ټپه ټوکې خاطره داسې بلدیت لري؟ نه والله چې دومره ډېر هېڅ یو خاطره هم نه لري د ننګرهار نه چې کونړ ته راغلې کومه خاطره پېښ نه شوله چې مونږ ته یې وایې؟ په دې ښه خاطره خو به دا و چې په دې لاره کې وختلو، ځینې وخت کې به باران و او ځینې وخت کې به باد و، خو دا همدا و چې د چکر اما ټول ښکلا یې برابره کړه او دا ځای کې چې دی زمونږ دا چکر چې تر ټولو خوندوره کړه. مننه مننه چې مونږ ته مخ راکړ. لیدونکو دلته نوم مو څه؟ معراج. او معراج ورور غواړي چې یو بل ترنم هم مونږ ته وړاندې کړي، نو لیدونکو ته او دا ورونه چې دلته ولاړ دي یو ترنم ورته وړاندې کړي. پسترګو کې رڼې اوښکې ساتلی شي که نه، پسترګو کې رڼې اوښکې ساتلی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه. امکان د لیونه شمه څوک مې وولي په کاڼو، امکان د لیونه شمه څوک مې وولي په کاڼو، د موکویو باله غکولی شي که نه، د موکویو باله غکولی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه. د هجر دیز بادونه کو ماویسي ته به راشي، د هجر دیز بادونه کو ماویسي ته به راشي، په دښتو کې بیا واپس راتللی شي که نه، په دښتو کې بیا واپس راتللی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه، دردونه په خندا کې پټولی شي که نه. ډېر ښکلی ترنم و، مننه ډېره زیاته. ستاسو ټولو په اجازه یو څو بیته شعر برته ډالۍ کړم. شونډې مې ګنډلې دي څه نه وایم، شونډې مې ګنډلې دي څه نه وایم، ما چې څه لیدلي دي څه نه وایم، سپینه ورځ دې لاړه توره شپه کړله، سترګې مې تړلې دي څه نه وایم، سپینه ورځ دې لاړه توره شپه کړله، سترګې مې تړلې دي څه نه وایم، ډېر پسې په منډو منډو ستړی شوم، پښې مې پړسېدلې دي څه نه وایم، پښې مې پړسېدلې دي څه نه وایم. مننه ډېره زیاته. کور مو ودان، کور مو ودان. ښه حاجي صاحب، د سفر پای شوي دي، نو لیدونکو سره به هم خدای پاماني کوو. نو ارمان جانه زه خو غواړم چې په اول قدم کې تا ته د کونړ یوه تحفه وړاندې کړمه، ځکه چې زموږ په کونړ کې بهترینه تحفه زموږ چې دی نو هغه پکول دی چې په دغه ټول افغانستان کې او په ټوله سیمه کې مشهور دی. مننه ډېره. نو غواړم چې تا ته دغه پکول ډالۍ کړم. کور مو ودان. مبارک دی وي. مننه ډېره زیاته. او همدارنګه غواړم چې په آخر کې د کونړ په اړه باندې درته لنډ معلومات درکړم. دا چې زمونږ کونړ یو معتدل آب و هوا لري، خلک یې غریب دي، پخوا یې ټوله ژوند زندګي چې وه دا په زراعت او په مالدارۍ باندې ولاړه وه، چون زمونږ زراعتي ځمکې اوس په آبادیو باندې بدلې شوي دي، ځنګلونه مو د منځه د تلو په حالت کې دي، مالداري مو بیخي د منځه تللې ده.
خلک یې غریب دي. نو زما په موجوده وخت کې د موجوده نظام نه غوښتنه دا ده چې کونړو ځوانانو ته کاري فرصتونه رامنځته کړي، د تعلیم زمینه ورته برابره کړي، او په څنګ کې کونړ د معدنیاتو د نګاه نه یو غني ترین ولایت دی چې موږ دلته ښایسته ښایسته د معدن په برخه کې د سنگ مرمرو په برخه کې ښایسته ښایسته تیږې لرو. زموږ دپاره په کونړ کې د سنگ مرمرو دپاره فابریکې جوړې شي تر څو ځوانان هم په کار باندې بوخت شي. د بلې خوا نه زموږ د موجوده نظام نه غوښتنه دا ده چې دغه د معدن په پروسه کې د قراردادونو پروسه لږه یو څه ساده کړي تر څو خلک وکولی شي چې د خپل ځان دپاره په خپلو موجوده امکاناتو په خپله موجوده سرمایه باندې ځان ته یو فابریکه جوړه کړي، یو کار جوړ کړي، او په هغې کې ځوانانو ته شغل او کار رامنځته شي. په مجموع کې مو د ګرانو هېواد د ملي تاجرانو نه غوښتنه دا ده چې راشي دغه کونړ چې دې کې د محیط ډېر ښه آماده دی د فابریکو جوړولو دپاره. په کونړ کې مختلفې فابریکې جوړې شي ځکه چې دلته په محیط باندې فابریکې جوړول بد تاثیر هم نه لري ځکه چې هوا یې ښایسته ده، فلټر ټول هر څه برابر دي. ګورئ کولی شئ چې ګرد چاپېر وګورئ، دغه غرونه دي، ځنګلونه دي، او هوا یې ښکلې برابره ده. یعنې دلته د فابریکې جوړول په محیط باندې بد تاثیر نه کوي. نو غوښتنه مو دا ده چې زموږ کونړ په یو صنعتي او یو تولیدي ولایت باندې بدل شي تر څو هم به ځوانان د بېروزګارۍ نه خلاص شي او هم به خلکو ته کاري زمینه برابره شي او هم به مو اقتصاد پر مخ ولاړ شي. مننه ډېره زیاته. کور مو ودان. ستاسو نه مو هم مننه چې وخت مو موږ ته راکړه، کونړ ته راغللی. د اختر درېیمه ورځ ده، ودې کتل چې دغه د کونړ یوه لرې پرته ولسوالي ده چې د دانګام نومیږي، او همدارنګه پکې ودې کتل چې د افغانستان د مختلفو ولایاتو خلک راغلي دي د سیل او سیاحت دپاره. الحمدلله دلته امنیت کاملا تامین دی، دلته ولسونه د خلکو سره همکار دي، او موږ نورو هیوادوالو ته هم بلنه ورکوو که د کونړ د لیدلو هیله لري نو راځئ، خدای مو راوله، هر کله راشئ، کونړ مو په خدمت کې دی. مننه ډېره زیاته. ستاسو کور نه مو هم ودان مننه. ستاسو نه هم چې مننه. موږ سره مو همکاري وکړه، او د ورونو نه هم مننه چې زموږ سره په سفر کې یو ځای وو. ستاسو نه هم مننه. کور مو ودان، الله مو هر کله راوله. مننه ډېره زیاته. لیدونکو زموږ د سفر پای هم په همدې ځای کې دی، او واقعا چې یو باراني موسم دی، او تاسې وګورئ چې کونړ ته په دې تیز باران کې او په دې سړو کې خلک چکر ته راځي، د تفریح لپاره راځي، او واقعا چې ډېر خوندور ځای و. نو سفر پای هم په همدې ځای کې دی. تاسو ټولو ته ښې چارې او خوښ غواړم. تل دې وي افغانستان.